د المقدس خیر بنسټ قدرمن اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو ملګرو، ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اړوند د شینوار د ډکې قریه ده. په دغه قریه کې نن د 28 نفرو سره 19,500 افغانۍ د هر نفر سره نغدي مرسته وشوه. بلها خوندونه ترېنه واخلمه ترې زده کړه مینه، بلها خوندونه ترېنه واخلمه ترې زده کړه مینه، راواخلم ولولمه ستا د یاد کتاب ځانګړی، تاته کتل ځانګړی ستا د مخ ګلاب ځانګړی، رمې ځانګړی یار ځانګړی انتخاب ځانګړی، تاته کتل ځانګړی ستا د مخ ګلاب ځانګړی، تاته کتل ځانګړی ستا د مخ ګلاب ځانګړی. سترګې دې ښکلې دي جانانه په ماشه لګېږي، سترګې دې ښکلې دي جانانه په ماشه لګېږي، رقیب ترې سوځي پکې پروت ورته عذاب ځانګړی، تاته کتل ځانګړی ستا د مخ ګلاب ځانګړی، رمې ځانګړی یار ځانګړی انتخاب ځانګړی، تاته کتل ځانګړی ستا د مخ ګلاب ځانګړی، تاته کتل ځانګړی ستا د مخ ګلاب ځانګړی. د ژوند اړتیا مې یا الله دې راته ساته محفوظ، د ژوند اړتیا مې یا الله دې راته ساته محفوظ، ژوند مې پتا ځانګړی ستا د عشق تناب ځانګړی، تاته کتل ځانګړی ستا د مخ ګلاب ځانګړی، رمې ځانګړی یار ځانګړی انتخاب ځانګړی، تاته دغه مرسته د شهید زرغون شاه ماما خیره بنسټ سره د بهر هیواد نه چې یو ورور 40,000 افغانۍ د اسټرالیا نه کړې وه، چې مخکې هم د ورور 50,000 افغانۍ د دوایي کیمپ لپاره زموږ سره کړې وه. همدارنګه یوې خور هم د کاناډا نه $200 چې د هغې نه 18,000 افغانۍ راغلي. دغه دواړه مرستې همدا اوس مهال موږ 28 نفرو ته ورکړې، چې فی نفر ته مو 19,500 افغانۍ ورکړه. همدارنګه 14 نفرو ته د شهید زرغون شاه ماما خیره بنسټ مسؤل په لاس باندې هم نغدې ورکړې شوې وې. 28 نفرو ته د المقدس خیره بنسټ غړو د محترم نقیب ورور په لاس باندې ورکړې شوې، او 14 نفرو ته د شهید زرغون شاه ماما خیره بنسټ د مسؤل په لاس باندې نغدي ورکړې شوې وې. درنو ملګرو، اړین وخت او ډېر سخت وخت او په دغسې حالاتو کې هغه ورونه چې څوک زموږ دغه ویډیوګانې ګورئ، باور وکړئ دغه ویډیو کلیپ موږ په ډېرو ستونزو کې جوړوو، خو ولې مجبوره یو، ځکه روزانه د مختلفو ساحو نه خلک راځي او هغوی غوښتنې کوي. موږ بیا مجبور شو، زموږ وس نه وي موږ په بهر هیواد کې ورونه غوښتنې وکړو، په هیواد کې دننه دغسې یو ویډیو وشي، د دغه په رابطه باندې بیا دغسې ډېرو کورنیو ته خیر ورسیږي. نو هغه ورونه څوک چې مرسته کوي په دغسې وخت کې، څوک چاته یو کپ ډوډۍ هم ورکوي، دا یو اتفاق دی، یو ورورولي ده. د شهید زرغون شاه ماما خیره بنسټ د ټولو غړو نه نړۍ مننه کوم چې په دغسې سخت وخت کې نورو ته وینا وکړه، او د هغوی هغه مرسته یې دا دی د خړو غرونو ته، د خړو کلو ته، غریبو، اړمنو، یتیمو اشخاصو ته ورکړه. خدای دې تل د دوی هر قدم د ایمان په تله کې واچوي. هغه ورونه چې د بهر هیواد نه یې مرستې کړي دي، د هغوی نه هم نړۍ مننه کوو، الله دې ورته ډېرې نیکې بدلې ورکړي. په دغو اړمنو خلکو کې زیاتره یتیمان، معلولین، هغه خلک چې سرپرست یې نه لرل، هغه خلک چې اوس فلج دي، په کورونو کې پراته دي، یا نورې ناروغۍ لري، نشو راتللی، د دوی هغه وړو بچو ته مو هغه مرسته ورکړه. او یو نفر ورسره خامخا یا ګاونډي راغلی، یا به ورسره د ماشوم هغه تره راغلی. نو هغو اړمنو خلکو ته مرسته ورسېده چې باور وکړئ تاسو ته به الله ربالعزت یو په لکهاو په زرهاو نیکې بدلې درکوي. نو خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ. ډېره زیاته مننه. ټول زخمي چا ویشتلی وزړګیا څومره دردېدلی وزړګیا څومره دردېدلی